محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل وسلم على النبي الأمين اللهم صل وسلم على النبي الأمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم د دین مخکې دا خبره تیره شوه چې یهودیان خپلې دعوې کوي د خپل کامیابی او عیسایان خپلې او په منظومانه کې بیا مشرکان وایي چې د ټولو نه زیات خو د جنت حقداران موږ یو او بیا الله فرمایي چې داسې خلق پکشته چې هغوی دا خبره کوي چې دا الله موږ سره خبرې ولې نه کوي او موږ ته یو خاص نښه ولې نه رالیږي الله وایي دا دی چې کومې خبرې کوي دا ټولې خبرې به پخوانو خلکو هم کولې خو بس تا ذمه داري دا ده چې ته په جنت سره موږ زیرې ورکوونکي لیږلې او په دوزخ سره م یروونکي لیږلې ته خپله ذمه داري بس ختمه که نور بیا تپوس به ترې موږ کوو که څوک دوزخ ته لاړ شي نو ستا نه موږ تپوس نه کوو ته خپله ذمه داري ختمه که نن آیاتونو کې د یهودیانو عیسایانو هغه د زړه هغه راز بیانوي چې د دې یهودیانو عیسایانو د ټول تګودو او محنت آخري نچوړ او نتیجه دا ده چې دی مسلمان د خپل دین نه راواړي او خپل دین ته کی بس دغه ځای به دی بیا مکمل خوشحاله شي او کامیاب بشي چې یاره بس ما مسلمان دا څومره چې لګیا دي یهودیان او مسلمانانو سره قسمه قسم حربې په دې باندې استعمالوي کله ورله دولتونه ورکوي کله پیسې ورکوي کله امدادونه کله ولا اسپتالونه جوړوي کله ورله چې دینو نور رفاهي ادارې جوړوي یا وغیره قسمه قسم امدادونه سکولونه کالجونه کله په دباونه چی کله دباو کې راولي کله په براه راز حملې وکړي جګړه ورسره شروع کړي خو بس د دې ټولو تګودو د دې د محنت هغه خلاصه الله وی چې زه درته ذکر کوم چې دا یهود او نصارا به تر هغه وخته پورې په قلاره د مسلمان نه کی نه نیه تر څو پورې چې د مسلمان د خپل دین نه اړول نه دی نو مسلمان له اوس پکار دی چې دې په دغه چال دغه پوه شي چې دا خو دې ما نه دین اخلي دا دومره ښه سړی شو چې دلته راځي زما کور ته او زما د ماشومان هم خیال ساتي او زما د مریضان هم خیال ساتي او د هرې خبرې آخر د دړه کې څه مقصد دی څه خبره ده لیکن هغه خبره باندې مسلمان هیڅ پروا نشته بس چې د هغې نه څه مفاد میلاویږي دی په ډېر زیات خوشحالي او که د هغې وطن ته تللي هغې خپلې اسانتیا د ویزو ډېرې اسانتیا پیدا کړي دي خلکو ته د رغبت نیشنل ټیم ورته په اسانه ورکوي ویزم ورته ورکوي کارونه روزګار نوکری هر څه ورته ورکوي د هغې صرف اخري خلاصه دا ده چې دی زموږ د دین نه متاثر شي نو د دې مقابله به صرف په دې باندې کیږي چې مسلمان خپل دین کلک راونیسي او مسلمان د مسلمان امدادګر جوړ شي مسلمان د تکالیف نزان خبرې د پریشانو نزان خبرې دي سره امداد او تعاون کوي چې دی يهوديانو عیسایانو ته محتاج نشي
هغې ته ضرورتمند نشي. لیکن نن مسلمان بالکل د دې خبرو نه ځان ناخبره کړی دی. د هغې وجه دا ده چې دی به هله خبرېږي چې دی د الله د دین نه خبر شي، د الله د قرآن نه خبر شي. دې ټولو خبرو باندې خو قرآن خبروي. او مسلمان چې کوم دی د هغه لومبۍ کوشش دا دی، د یهودیانو عیسایانو کوشش دا دی چې دی د خپل دین نه ناخبره پاتې کړي. تاسو ته ما مخکې دا خبره څو پیرې عرض کړې ده چې کله انګریز دی وطن ته راننوت، بر صغیر پاک و هند ته انګریز راغی، نا خو ډېر یو عیار، ډېر چالاک او ډېر دوراندیش قوم دی. هغه مشران وایي 20 کاله مخکې سوچ کړي او 100 کاله ورپسې سوچ کړي. نو هغه وړومبې خو د ایسټ انډیا کمپنۍ په نوم باندې راننوت چېرې دلته موږ تجارت کوو. نو ډېر عمر هغې د دې علاقې جانچ پړتال وکړو چې یاره موږ به څه حربې استعمالو، څه طریقې کار به کوو، کامیابۍ به څه خبرې. نو بیا چې کله هغې دلته رال او پنجې خښې کړې، نو هغې لومړني ګزار په څه باندې وکړو؟ زموږ په سلیبس باندې وکړو، نصاب تعلیم. ګوره دومره د ظالم بچې دومره تیز دی. هغه وی نصاب تعلیم سے مذهبی جراثیم نکال دو. وی د دې نصاب تعلیم نه مذهب لري کې چې دا خلق د مذهب نه خبره پاتې شي. او بالکل تقریبا چې هغه سوش یو لک هغه چې کم دی نو بی ایس کوي، هغې میسی کوي، هغه میډیکل کوي، هغه انجینیرینګ کوي، هغه کمپیوټر ساینس کوي. هغه لکه د سینجا چلم نه ورځي نو پروا نشته، هېڅ رکاوټ ورته نشته. هغه که د مونځ د فرض او د واجبو نه دی خبر، نه دی خبر کنه. هغه لکه د نکاح او د طلاق مسایل نه ورځي نو نه دی ورځي کنه. هغه ته هېڅ رکاوټ نشته. دغه خبر هغه ته اړو سره رکاوټ نشته. هغه ته انګریزي رکاوټ دی، هغه ته چې کوم دی میتھس رکاوټ دی، هغه ته بایو کیمسټري او فزکس رکاوټ دی. خو هغه ته دا رکاوټ نشته چې بھئی دا لک رسېده اف ایس سی ته. آیا دې د مسلمانانو هم څه خبره دی که نه؟ نه نه، هغه بالکل داسې دی چې غریب بیخي د څه نه خبر نه دی. دا هغې لومړني ګزار په دی. حالانکې مونږ ته باباجي صاحب خبره کوله چې وی ما ته خپل والد صاحب چې هغې د انګریزانو په وخت کې تعلیم حاصل کړو، چې وی د سکول نصاب تعلیم چې و د سکول سلیبس په دې کې ګلستان، بوستان، مونیا، کدوري دا په سکول کې شامل و، د سکول په سلیبس کې شامل و. نو هغه به چې یو لک به 10م پاس که 8م پاس به که هغه وخت کې، نو هغه به یو ښکلی ورسره ښکلی عالم مو هغه مناسب او ورسره به انګریزي و هغه مې زده کړي وه. لیکن هغه دواړه چې کوم دی د یو بل نه جدا کړه. بیخي چې کوم دی چې یاره دا خلک د دین نه خبره پاتې کې، نو بیا په خپله چې کوم ځکه هغه الهآبادي وایي که نه، یو قتل به بچوں کا وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نسوجی. هغه د دې زمانې عکاسي کړې ده چې فرعون هسې قامقلو چې بردي بچي یې حلالولو، کالجونه به ورته جوړ کړي وه، بس په خپله به چې کوم دی خلک د دین نه خبره پاتې شو. دا خو زمونږ علماو دی الله پاک چې کوم دی درجات بلند کړي، الله دې د هغې په قبرونو انوارات راووري چې هغې دا خبر هغې احساس وکړه دی، دی محسوس کړه چې بهی دا خلق خو مکمل بې دینۍ ته روان شو، دا به څه کېږي. نو هغې چې کوم دی بیا مضبوط چې کوم دی هغه دیني اقدامات وکړو چې په هغې کې د دارالعلوم دیوبند ابتدا یې د هغه ځای نه وکړه، او بیا دینی مدارس چې کوم دی په یو ډېر مضبوط انداز سره قایم کړو چې بهی زمونږ دین ختمیږي. او بیا زمونږ مفتی محمود رحمت الله علیه په خپل دور کې هغې یو دا سوچ وکړو چې بهی په دې سکولونو کې د اسلامیاتو استاز، د قرت استاد یو پکار دی چې څه نه څه خو پکې څه د دین نوم څوک اخلي که نه، که دام پکې نی خو بس بیخي به بې دیني شي. او یقینو کې دا 25-26 سال ما سروس وکړو. کال کې یو پیرا د دې سکولونو سالانه انسپیکشن معاینه کیږي، افسران راځي چې راشي چرته افسر په دې 26 سال کې دا تپوس ونه کړ چې د هلکانو له قرآن ورځي که نه ورځي، د هلکانو له قرت ورځي که نه ورځي، دغه تپوس نشته. خو د راتلو سره به شابه د انګلیش څه پوزیشن دی، کورس د انګلیش ختم دی که نه، د میتھس کورس ختم دی که نه، بایو کیمسټري فزکس څه پوزیشن دی. والله که تپوس هم چا کړي. یو پیره په دې باندې یو افسر سره ما ډېره خلو واله، یو قاري صاحب یې ډېر ګډ وډ کړه، وی یاره وي تاسو چې کوم دی وي دا بعضې سړی خو ازلي د دې مولا دشمني که نه. نو زه ناستم په هغه موقع کې، نو هغه قاري صاحب ته وایي چې یاره د دې سکول نه چېته قاري ونه وته، بس دا قاریان تنخواګانې اخلي د دې سکول نه چېته قاري ونه وته. نو هغه قاري صاحب غریب داسې لږ ګډ وډ شو. هغه
ناغه ما ته وکتل ما یې صاحب یو خبره کوم خفه کېږي به نه ما وی په 15 ورځې کې په 15 ورځې کې د قرات یو پیریډ دی مې په 15 دن کې د قرات یو پیریډ دی او مې د میث په یو هفته کې چې کم دین او لس پیریډونه دي نو په 15 ورځې کې د میث چې کم دی شل پیریډونه شو د انګلیش شل پیریډ شو نو ما وی تاسو د قرآن ته دومره سپکو کته چې دا قرآن مې دومره معمولی کتاب دی دومره کمزوري کتاب دی چې په 15 ورځې کې به دا په نیمه ګنټه کې یو لکه زده کوي او مې چې هغه هلک رانه شو نو هغه به 15 ورځې پس په میاشت پس بیا یو پیریډ اخلي نو ما وی دا دومره تاسو مې دا خو ستاسو د لاسه چې دومره د قرآن ته سپکو کته او هم دغسې زه خو الحمدلله د بلکل مې د الله فضل دی چې بلکل مې د افسر د دغه هیڅ قسم پروا نه بلکل اور بیا میں ورته ہوئی میں وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر میں هغه خلق چې معزز قرآن پلاس کې اغشتو اب میں تاسو ځکه دلیل شو چې تاسو قرآن پرې خو بس هغه افسر نه بیا خلو تختید او بیا داسې نور خبرې شروع کړې یاره تاسو مولي مې ګوره خبرې مه کوه بس مې خبره دې غلطه وکړه خبره داسې ده که نه چې دا ډېر د افسوس خبره ده ډېر د افسوس خبره ده چې نن هغه سوچ کې ټول خلک مبتلا شوي دي او خپل دین ته پاتې شي خپل مولا ته سپکو کتل خپل عالم ته خپل کتاب ته خپل مدرسې ته خپل دین هغه خپل هغې ته سپکو کتل هغه او د هغه په هغې ثقافت باندې د هغه په تهذیب باندې دی فخر کوي ډېر زیات چې دې دې ځای کې ټایو لګوي او ښکلې مزېدار ځان سوټیټ بوټیټ کي نو ډېر زیات دیم فخر کوي او دغه دا څومره د افسوس خبره ده الله دې زمونږه سوچ په ځای کړي نو بس نن ترجمه کې تقریبا چې کم دین دقه خلاصه پرته ده ترجمه ته خیال وکړئ ولن ترضى هرگز برازی نشي عنك اليهود تان يهوديان ولن نصارى او نه عیسایان حتی تر دې پورې تتبع ملتهم چې ته تابعداري اختیار کې د دین د دی صفا خبره کړه الله وی چې سو پورې العیاذ بالله تا دا ویلی نه دي چې زه عیسائی شم زه یهودي شم دي تا نه ماف کوي یا به دې وجني او یا به در باندې زور کوي یا به په پیسو یا په مینت یا په هره طریقې خودی به تا ځان ته راړي او که ځان ته راوان اړولې نو بیا د دې د طرفه تکلیفونو ته چې کوم دی غاړه کېده بیا به قسمه قسم تقریبا تاسو ګورئ افغانستان باندې کومې لوبې وکړې دا افغانستان د دې تاریخ دا په 2.5 کاله کې دا د دې افغانستان تاریخ موجود دی چې دا په زور چا نه دی اغشتی او ټول عمر په دې باندې جګړې دي دا 2 پیرې دا په دې تاریخ من کته 2 پیرې دا برتانی مغشتي دي او 2 پیرې ناکامه شوې دي په 2 پیره د برتانی صرف یو فوجي جمدې پاتې شو چې هغه ولېګه وطن ته وی چې ته الوي یو خدویم ځل باندې چې کم دی بیا روس چې کم دی موږ ماشومان واړو چې روس په حمله وکړه هغه په مکمل ناکام شو امریکا په خدای پاک چې کم دی ناکام کړه وجه دا ده چې هغه خلک چې کم دی هغه دې ته نه دي تیار چې موږ يهوديان شو موږ عیسایان شو ټیک ته کمزورې به پاره چا کی نقصانات به پاره چا کی نو بیا به دغه تکلیفونه او یا خدا دې چې بس ټیک شو چې تاسو بس سوای بس بالکل زمانم نه بیا پیسې ډېرې دي خوراکم ډېر قل فمته حبیبا ان هدى الله بشک هدایت د الله چې دی هو الهدى دا حقيقي هدایت الله و انسانانو ما چې د تکم قانون را لېګل دي ما چې کم کتاب را لېګل دي ګوره حقيقي کتاب دا دی حقيقي قانون دا دی کامیابی پدې کې د وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین الله فرمای تاسو به کامیابی کچرته تاسو مؤمنان یو صحیح نو خدا دعا ډیره کو چې الله رب العزت زمونږ د حکمرانانو زمونږ د حاکمانو په زړه کې خپل مینه پیدا کړي د نبی علیہ السلام مینه دې پکې الله پیدا کړي د قرآن مینه دې پکې الله پیدا کړي دا لوی خبره کم خلق چې د ملک او د قوم د اسلام خیرخوا دي دغه خلق د خدای کامیاب او چې کم د ملک او د قوم او د اسلام بدخوا دي خلق د خدای ناکام کی ځکه چې کامیابی خو د قرآن په نظام کې ده ولئن اتبعت اهواءهم کبل فرض تا تابعداري وکړه د باطل خواهشاتو د دي چې دی سوی او تاو منه ده بعد الذي رستو د دینه جاءک من العلم چراغ تا ته علم تا ته پوی رااله تا ته خپته ده چې زما د کامیابی قرآن نظام دی قرآنی نظام د کامیابی ده او د هغې باوجود دیم دی باندې سترګې پټې کړه او د غیر دینو نظام دې خپل کو مالکه نه به وي ستا دپاره من الله د الله په مقابله کې من ولی نه څوک دوست ولا نصویر او نه مددگار تاسو ګورئ په ټولې دنیا کې مسلمانان څومره کمزوري څومره
د تکلیف وخت تیری ځکه چې د خدای هغه دوستی د خدای هغه امداد ته فوت شوی دی کنه نن دی چې کم دی روچت شوره دنیا مسلمانان چې بای مونږه مضبوط اسلامی نظام نو بیا یو امریکا نه که زر امریکای راشي بیا د دې مقابله نشي کولی اسم نشي کولی دا خو چې دین هم دقه وجه ده ځکه چې د قرآن د مسلمان غلبه چې کم دی هغه الله پاک په مضبوط ایمان سره ګرځولی دی چې دی به مضبوط مؤمنی مضبوط مسلمان به په قرآن باندې به عمل نو دی به غالبی دې سره مشروط کړی ده الذین هغه کسان آتیناهم الکتاب چې ورکړی دی موږ هغوی ته کتاب یتلونه لولی هغوی دا کتاب حق تلاوته په حق د تلاوت ده بیا په دې کې چې کوم اهلی کتاب چې هغه الله والدي هغه منصف مزاج دي هغه چې کوم دی حق و هغه ته پته ولګي چې زمونږ دینم حق دی او وسره چې نبی اخر زمان راغی د دې دینم حق دی هغه په انصاف سره دا دین قبول کو الله دغه صفت کړل دي اولئک دغه کسان چې یؤمنون به هغه ایمان وروړونکي دي په دې قران باندې هغه بالکل دامني ومن یکفر به هر چا چې کفر وکړ د دې قران نه هر چا انکار وکړ د دې قران نه فاولئک دغه کسان چې دي هم الخاسرون هم دی نقصان مندون کی دي الله وی هر چا چې بس د قرآنی نظام نه انکارو هر چا قرآنی نظام خپل نکو نو بس خپل تاوان یو کو خپل نقصان یو کو او تر سو پورې چې دا نظام خپلو د مسلمانانو نه کامیاب تاسو ګوره سونه دنیا کې سونه مسلمانانو غلبې کړې دي خو چې هر کله مسلمانان عیاش شو زمونږ بر صغیر پاک وهند باندې چې د مغولو حکومتونو اخیری چې بیا د مغولو کوم بادشاه راغی هغه عیاشو نو بس هغه حکومت لړ انګریزانو واغشت حکومت ته کمزور شو همدغه د بېدینۍ سبب دی هر کله چې مسلمان لاس کې دین مضبوطی کده د انفرادي زندګۍ کې کده د په کور کې د په خپل بدن باندې دین قایمي دی به بالکل مضبوطی دی به خو خوشاله خو کده د کور نه دین وت نو کور کې به چې کم دین مصیبتونو او پریشانې شروع شي او کنه په معاشرین او د ملک نو وته نو بیا الله دې زمونږ په جون باندې په دې ملک اسلامي نظام راولي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولن ترضى هرگز برازی نشیستان ولن ترضى هرگز برازی نشی عنك اليهود استان یهودیان ولن نصارى و عیسایان دا خو نبی علیہ السلام ته مخاطبه کوي خو هر یو مسلمان ته دا خبره کوي چې مسلمان تا ته وایي چې ګوره دغه یهود او عیسائی به تا نه له خوشحالېږي چې ستا د هغې تابعدار شي حتی تر دې پورې تتبع ملتهم چې ته تابعداري اختیار کې د دین د دي قلو فرمایي حبیبا ان هدى الله بشک هدایت د الله چې دی هو الهدى دغه حقیقي هدایت ته ولا ان اتبعت کچرتا تابعداري اختیار کا اهواهم د باطل خواهشات د دي بعد الذي رست الذين جاءك من العلم چراغ تا علم مالک نبوی تا دا پارا من الله دا الله په مقابله کې من ولی نسوک دوس ولا نصير او نه مددگار الذين ها خلق آتیناهم الكتاب چې ورکړل دي موږ هغوی ته کتاب یتلونه وغیلو لذا کتاب حق تلاوته په حق د تلاوت ده اولئک دا کسان چې یؤمنون به ایمان وروړي په دې کتاب باندې او من یکفر به هر چا چې انکار وکړي د دې کتاب نه فاولئک دا کسان چې هم الخاسرون هم دی نقصان مندون کی دی صدق الله العظیم ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم امين اللهم ارحمنا وارحم محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصرنا وانصر محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج كروبنا وكروب المسلمين اللهم اغفر لنا واغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم جزاك الله خدای پاکم خوشاله